زلزله چې ده د رب العالمین د قدرت او قوت یوه نښه ده، او الله رب العالمین چې د خپلو بندګانو د یرولو دپاره دا کوي. خو کله چې داسې یو حالت سره موږ مخامخ کیږو نو یو څو خبرو ته باید موږ متوجه شو. اول موږ ځان ته د قیامت زلزله چې دی هغه رایاده کړو، د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو، په مسکینانو او فقیرانو باندې رحم وکړو، او ټول هغه اسباب استعمال کو چې په هغې سره د رب العالمین عذاب لرې کیږي. که هغه استغفار دی، که رب العالمین ته رجوع ده، د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل، او کم خلک چې په دې کې وفات شوي هغې دپاره دعاګانې وکړو، او کم خلک چې هغه متضرره شوي د هغوی سره مرسته وکړو، او هغوی سره چې دی خواخوږي اعلان کړو، او دا خبره یاده کړو چې هغه څه چې رب العالمین موږ ته لیکلي هغه به موږ ته رارسي، او هغه کارونو نه او خبرو نه چې دی ځان وساتو چې په کم سره موږ نه خپل رب چې دی ناراضه کیږي.